درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه د ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکي وایي ایران کې له 300 ډیرو افغان بندیانو د ایراني چارواکو لخوا د لوی څارنوالۍ او د هرات مرکزي زندان چارواکو ته اسلام کلا کې وسپارل شول. د هرات د مرکزي زندان د اعلامیې له مخې د لوی څارنوالۍ د حکم په پلتابه مشر محمد اسد صافي وایي دې بندیانو کې 4 ښځې هم شاملې دي. امریکا پاکستان ته د هغو 10 جنگي چورلکو د پیرولو اجازه نه ورکړې چې په ترکیه کې جوړې شوې دي. بلومبرګ ورځپاڼې د ترکیې د ولسمشر ویاند ابراهیم کلیل له قوله ویلي چې امریکا پر پاکستان فشارونه ډېر کړي څو له ترکیې څخه جنگي چورلکې وانخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ سره پر افغان سوله خبرې کړي. د پاکستان د پوځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې عبدالعزیز کاملوف په سیمه کې د افغانستان د سولې پر اهمیت د پاکستاني پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره خبرې کړي دي. او د امریکا په هیوستن ښار کې یو وسلوال کس 3 تنه په ډزو وژلي دي. راپورونه وایي چې دا پیښه تېره شپه د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې یو وسلوال په یو سوپر مارکیټ کې پر ولاړو کسانو ډزې وکړې او 3 کسان یې ځای پر ځای ووژل.